شیطانه څنګه دی تا خو دې زر کال پورته کړه چې یاره زمونږ خو ابلیس خان ابلیسه لعین ابلیس دلته خو زمونږ د شعر چې یو مقامي دانشور لږ چې مشهور شي لږ داسې د دوو کسو د پېژندو شي کال نه اوچته دا خیال چې خلکو له تاثر ورکړي چې ګنې زه ډېر مصروف کس یم خو تا لکه ډېر ښه یار په دې خبره مې خوښ شوې خوښ څه خو لکه کار دې ښه دی دا ما کال دې له کړی دی ما یو څو خبرې به وکړو او ما دا ویله که تا خو ډېر ښکلي سکلز دي یاره ستا خو ډېر ښکلی مهارت دی ډېر ښه تنظیمي صلاحیتونه یې دي په هر کلي کې دي چرمین پرېښی که ته نه مې ستا نه بغیر کار ډېر ښه روان دی ښه تکلیف لا یو طرف ته که زه خبر کړم ابلیس داسې ده چې ما دا ته وی چې که ته نه م راځې که نه د دې نه بعد سکل خیر دی که راځې راشه بل کال به ستا راتلو ته ضرورت نه وي سکل په دې روژه کې ما دا خبره محسوس کړه ځای په ځای بازارونو کې سفر کې یو ځای بل ځای کور کې کلي کې چم ګاونډ مالت بازار کې هر ځای کې دا خبره ما محسوس کړه چې ستا چرمینان چې دي په هر ځای باندې خواره واره دي هر سړی به ستا کار تقریبا ډېر خلک ستا کار جاري ساتي نفرت کینه بغض بینګایي ذخیره اندوزي مړي د خدای انصاف شیطانه مړي په دې روژه کې دومره دماکې دومره مړي د سکول ماشومان مړه روزهدار د روژې په دوران کې د پېشمني په وخت کې مسلمانه دا درز غوبل جوړ مسلمانه نه شیطانه دا درز غوبل جوړ دی او به یې خلک منو ستا کار زبردست روان دی نه مهنګایي خو لکه ته بلې زړه خورې لکه ستا داسې مړه لکه زه تا ته نشم ویلی که نه 90% پورې مهنګایي په بازار کې زه په خپل لوکل بازار کې محسوسوم او ذخیره اندوزي خو بېتوله داسې کار دی ټیک ته دغه ټاراوي خو لکه دلته چې کوم ستا ډیپټي چرمینان دي کلي په کلي په مالت داسې کنزل نشته چې ستا نه بغیر یې نه کوي ستا ضرورت هغوی ته نشته ځینې خلکو ته ستا ضرورت شته لکه اوس ځینې کسان دي هغوی وایي ورېږه یاره موږ به تا سره کاتی خو چې دا روژه نه وې مطلب یې دی چې زموږ مشر چرمین نشته چې هغه راشي د اختر په ورځ باندې لکه موږ به بیا لانجه شروع کړو یا موږ به بیا کنځلې شروع کړو یا موږ به بیا واښ ټکول شروع کړو یا بیا به دا اکثر وایي ته به لکه خبره به بده ولګي او لکه چې روژه نه وې ما به تا سره کاتی نه کنځل خو دومره بېتوله که نه مخکې چې موږ ماشومانو شیطان به انسان له د ګسړه ښه راته د ښۍ نه به راته د شا نه به راته د لاندې نه به راته د باندې نه به راته اوس ستا پریزنس چې دی نو هغه ډیجیټل دی کلاړي سړی اورې نه ډېر اپډیټ شیطان اوس تام ځان اپډیټ کړی دی داسې ده چې ستا کسان اوس په فیسبوک کې شته په ټویټر کې شته په یوټیوب کې شته یعنی په هر سوشل میډیا اکاونټ باندې شته او د کنځلو داسې بارانونه زه ستا دا کال فیسبوک ته لوډ کوم ته ګورئ څومره کنځله پکې راته کوي سکل خیر دی سکل راشه سکل خبره نه کوم سکل که راځې راشه خو بل کال به ستا راتلو ضرورت نه وي ښه بیا بس په ارام پرېوځه که دوزخ کې که دغه کې مې کار نشته هغه ستا خپله معامله ده ستا خپل جوګاړ له وخت نه وران دی څه دا ویم ګوره چې یو بل سوال دی زموږ هلته کنفیوژن دی ستا حوالې سره زما هسې لږ کنفیوژن کله کله په مزغو کې راځي او هر کال مې مزغو کې راځي چې لکه نور ملکونو ته خو به ته په وخت لاړ شي خو د پاکستان ته او د افغانستان ته د پښتنو د سیمو ته به لکه ته د مفتي منیب په اعلان راځې که نه دغه د پوپلزي مولوي صاحب خو ته کنفیوز یې لکه چې ته کنفیوز یې کټه رالي چې ته کنفیوز یې نو بیا خو نه کار دی پورې بیا روان دی داسې ده چې هغه ځینې ملګري د انتظار کوي هغوی کنځل نشي کولی ځان یې تړلی دی منځونه اودسونو ته ساري او ډېر په عذاب دي یاره ډېر په عذاب دي اکثر هر سړی وایي یاره روژه ده لکه مطلب په زړه کې ورته ګران وي که نه لکه د ښه کارونه کول یا د بدو نه ځان ساتل امر بالمعروف و نهي عن المنکر چې کوم دی نو د هغې دپاره که راځې جو راشه بل کال زما یقین دی 100% شیطانه زما 100% یقین دی چې بل کال به تا ته راتلو ضرورت دی ستا ټرینډ خلک دلته دومره کار وباسي نه ما خو تا ته ووي د مړي غوندې ګناه نه ده د مړي ماس مرډر یعنی خلک په دماکو الوځول ماشومان الوځول د خدای حسابدار هغه په دې روژه کې نه دي ولاړو لکه ته څنګه ته خفه کېږه دغلته ما خبر مې صرف درکوو لکه چې اوس ته سوچ کوه چې یو بوزه کې به لکه ته څه ورانې کې چې ته راشې نو څه به ستا په غیر موجوده کې دا حال دی نو بیا په دې اخیره کې یو سوال کوم بل کال چې ځې که نه نو روژه کې نه خیر چې چرمینانو ته دې وایه چې خیر دی قتل مقاتلې بم دماکې دې نه لږ ډډه وکړي خیر دی روژه ده که روژه یې که نه جنازه پاتې هم ګرانې غم هم ګرانې روژه ماتې په خلکو باندې اور سکور شي په روژه ماتې کې خلک غرق او تباه او برباد شي ته که ډېر هم لعین یې که نه کم از کم لږ رحم خو نه لکه لږ ناکام کوه لکه دې ته ووایه چې په دې روژه کې ستا په غیر موجودګۍ کې لږ ناکام کوي باقي په روژه کې هم ته موږ سوال منت کوو خلک مه هڅوه دې ته چې مړي وکړي نور خو د قلارې نه یې خو به وخت اخلي
خو دغه کار کې را سره لږ ناکام وکړه. بس کور دی وران، خو وخت سره نشته. کور دی وران بس زه دې وخت نه علمه لعین